سلامونه دوستانو، ستړي مسئ. الله مو راته روغ جوړ لره. دوستانو راځو یو نوی فصل موږ شروع کوو، یو نوی پلیلیسټ ستاسو لپاره موږ سټارټ کوو. هغه دوستانو، هغه انجینر صاحبانو لپاره دغه پلیلیسټ ده کوم چې په ټیټو صنفونو کې دي او د هایدرولوژي مضمون ولري. د هغوی لپاره بهترینه اپرچونټي د هغوی کولی شي زموږ د مکمل پلیلیسټ زموږ په یوټیوب چینل باندې په ډي جي سی اکیډمي باندې اپلوډیږي. انشاءالله تاسو موږ سره مل دا پلیلیسټ وګورئ. انشاءالله تاسو څه مشکلات چې د هایدرولوژي په اړه باندې وي مکمل به حل د مشکلات حل شي. بعض دوستان بیخي نوي وي د هایدرولوژي مربوط سیمستر کې چې کوم یو هایدرولوژي راغلی وي هغوی نه ورباندې پوهېږي. انشاءالله دا هایدرولوژي لیکچر به دومره سمپل موږ تاسو ته مخکې بیایو چې ټکي په ټکي به تاسو ورباندې پوهېږئ. ډېر ساده الفاظو کې به تاسو تشریح کېږي. لکه روزمره چې تاسو خپل ملګرو سره څنګه غږېږئ سره کوم الفاظ په د درس فهم کولو کې تاسو استعمالوئ، انشاءالله په همداسې الفاظو به تاسو ته واضح کېږي. او په څنګ کې سره ټرمینالوژي هم تاسو ته انشاءالله بس کومه ټرمینالوژي چې په هایدرولوژي کې مهمه ده او کوم یو لغت د هایدرولوژي مربوط دي زیات استعمالي، انشاءالله په هغو باندې خوب تفصیل سره موږ بل ته بحث کوو. هایدرولوژي په لومړیو کې موږ په هایدرولوژي باندې بحث کوو. هایدرولوژي خپله دسه مهمه نقطه کې دا د هایدرولوژي کنسپټ باید چې تاسو مکمل کلیر شي په لومړي ویډیو کې. پس له هغې نه نور کوم یو راځو په هایدرولوژي باندې ځان په یو هایدرولوژي خپله وایي څه ده، څو قسمه هایدرولوژي ده، کوم شیان په هایدرولوژي کې مهم دي، کوم شیان به انشاءالله به موږ مد نظر نیسو، په کومو شیانو باندې به بحث کوو. په ټول به انشاءالله په تفصیل سره تاسو ته دلته ذکر کېږي او ډسکس کېږي. مکمل موضوعات چې کوم یو دي د واټر ریسورس انجینر لپاره انشاءالله دا ډېر مفید ده. واټر ریسورس انجینر شي، واټر سپلای کوم انجینران چې د هغوی لپاره هم ډېر مهم مضمون ده، او کوم یو هایدرولیک کوم انجینر صاحبان چې د هغوی لپاره ډېر مهم ده. انشاءالله تاسو به دغه ویډیو او دغه پلیلیسټ چې کوم یو ده تاسو به ډېر مفید وي او تاسو به ترې استفاده کوئ. په دې موږ په دوه سیکشنو باندې ویشو هایدرولوژي ستاسو لپاره چې ستاسو لپاره اسانه شي. په لومړي قدم کې راځو کومه تیوري چې ده د هایدرولوژي مکمل په دې باندې موږ بحث کوو. کله چې په دې باندې بحث وکړو هغه ډاوټ او کنفیوژن او کوم یو کنسپټ د هایدرولوژي چې ده دا موږ واغستلو. پس د هغې نه موږ ورځو محاسباتو ته. مختلف محاسبات ورکې موجود دي چې د هغو محاسبات ترسره کولو لپاره ګوره محاسبات ټول یو بل پورې تړلي دي. د محاسبات نه وړاندې باید چې تاسو کنسپټ د هایدرولوژي واخلئ. اوس محاسبات فرض مثال موږ رناف ته کوو، رناف ته کله محاسبات کوو یا ډسچارج ته موږ محاسبه کوو. ډسچارج باندې تاسو نه پوهېږئ، رناف باندې نه پوهېږئ. اول دغه تیوري چې د تاسو دا کنسپټ واخلئ چې د څه ته ویل کېږي. پس د هغې نه انشاءالله تاسو لپاره محاسبه اسان ده. الریډي تاسو په لومړیو سیمسترونو کې دا ټول محاسبات لوستي دي او محاسباتو کې تاسو تکړه او کوم نور موضوعات چې دي الریډي تاسو په محاسباتو باندې پوهېږئ. تاسو محاسبات ښه دي ځکه په لومړیو سیمسترونو کې تاسو دا ټول هر څه لوستي دي. اوس وخت راغلی ده د تیوري مضامینو. بعضې مضامین هم محاسبه لري او هم تیوري زیاته لري، خو د محاسبې د پوهې لپاره چې تاسو محاسبه په اسانۍ بیا وکړئ تاسو باید په لومړي قدم کې په تیوري ځان پوه کړئ. تیوري ډېره لازمه ده. مضمون په عنوان باندې باید ځان پوه کړئ. کوم مضمون چې تاسو تدریسیږي په دې باندې مکمل کنسپټ باید تاسو کلیر وي، کوم مشکلاتو سره تاسو مخ نه واوسئ. په لومړي قدم کې راځو په هایدرولوژي باندې ځان پوه کړو. هایدرولوژي وایي څه ده؟ هایدرولوژي تاسو ګوره په مکتب کې تاسو مضامین لوستي دي، تعریفونه تاسو د مکتب د مضامینو تعریفونه لوستي دي. هغلته مختلف تعریفونه ګوره یو خبره پکې کمه ده. تاسو ممکن د هایدرولوژي تعریف هم هلته اورېدلی. دا تعریف اورېدل تاسو به داسې ویلي چې هایدرو په معنا د اوبو او لوژي په معنا د علم باندې. دا اصطلاح ګوره تاسو لوستې ده او تاسو دې باندې پوهېږئ. هوبهو هم دغه کنسپټ ده چې تاسو هایدرو په معنا د اوبو او لوژي په معنا د علم. لوژي چې چېرته په هر هم راځي تاسو باید د علم معنا ترېنه واخلئ. یعنی که مخکې هایدرو راغلی وي، که جیو راغلی وي، یا فرض که جیولوژي پوه شوئ. ګوره هایدرولوژي، جیولوژي، کلیمیټالوژي دغه اصطلاحات چې راغلي وي ګوره که کلیمیټالوژي راغلی وي کلایمیټ بیل عنوان ده او لوژي بیل ده. لوژي علم د کلایمیټ اقلیم ته ویل کېږي. همداسې هایدرولوژي ده. هایدرولوژي چې ده
هایډرو په معنا د اوبو د، او لوژي په معنا د علم د. اوس د اوبو علم دا لومړی چپټر به وي، یعنې دا لومړی کتاب ده چې تاسو اول د اوبو په علم باندې ځان پوه کوئ. ګوره دلته په دې کې فزیکل او کیمیکل پراپرټیز به انشاءالله موږ بحث ورباندې وکړو. هایډرو یعنی اوبو د کومې خوا نه راځي، په کومه خوا ځي، دا باران په پروسه باندې به انشاءالله موږ به دې باندې بحث وکړو. لا راځو په تعریف د هایډرولوژي باندې. ګوره هایډرولوژي خپله موږ داسې تعریفوو، دا ګوره هایډرولوژي خپله یو ساینس ده د ځمکې په ساده اصطلاحاتو کې. ګوره مختلف ساینسونه دي، له هغوی څخه یو یې هم د ځمکې ساینس ده. ځمکې ګوره موږ جیولوژي بیل ساینس ده د ځمکې، کوم یو د هایډرولوژي بیل ساینس ده. دغه ساینسونه دي د ځمکې. خو دلته هایډرولوژي ده. هایډرولوژي اوبه دي خپله، هایډرو او لوژي د اوبو علم ده. د علم اوبه کومه کېږي، اول باید چې موږ واټر ریسورس باندې پوه شو، د اوبو منبع. ګوره دغه اصطلاحات تاسو وایم. واټر ریسورس خپله منبع ته ویل کېږي، او چې کله ریسورسز سي د اوبو زیاتې منبع، یعنی هغه منبع چې د هغوی نه اوبه لاسته راځي، د هغوی منظم مدیریت، په هغو ځان پوهول، د هغو منیجمنټ، د هغو ارزول دي، یعنی اسسمنټ چې ورته ویل کېږي، د هغو دغه کوم یو منبع د اوبو چې دي د هغو ته ډیولپمنټ ورکول دي، د هغو پراخول دي. خپله دا هایډرولوژي له دې څخه بحث کوي انشاءالله. بیا هایډرولوژي چې ده د ټولې ځمکې هایډرولوژي، دلته موږ بحث نه ترې نه کوو. د هر یو هیواد د اقلیم، د هر یو ولایت اقلیم د ځان د فرق کوي. په دې باندې به انشاءالله موږ دلته د افغانستان په شرایطو کې انشاءالله په دې شیانو باندې بحث کوو. کومه ډیټا نه چې موږ به استفاده کوو د افغانستان ډیټا به وي. نور هیوادو ته موږ بیا چې انشاءالله په نورو ژبو باندې پلی لیسټونه اپلوډیږي، هغه به هر هیواد ته بیا موږ ځان ته محاسبات ترسره کوو. خو دلته موضوع د افغانستان ده. په افغانستان کې به انشاءالله موږ د افغانستان له ډیټا نه استفاده کوو. د افغانستان اقلیمي شرایطو باندې به انشاءالله موږ ځان پوهیو. دلته تاسو ته به ټول ذکر کېږي او تاسو به ځان ورباندې پوهوئ. نو خلاص ټکو کې د هایډرولوژي تعریف دا ده. هایډرولوژي خپله چې ده د ځمکې ساینس ده. کوم چې د اوبو هغه کوم منبع چې دي د هغو باندې ځان پوه کول دي، پرمختګ ورکول دي، د هغو اسسمنټ ده، یعنی ارزیابي ده، د هغو پراخول دي، وسیع کول دي. په دې باندې انشاءالله دا د هایډرولوژي تعریف ده. په دې باندې انشاءالله موږ په تفصیل سره نور مخکې د موضوعاتو کې بحث کوو. بل چې دا ګورې هایډرولوژي تاسو ته ما وویلې چې هایډرولوژي څه ته وایي. بل هایډرولوژیکل سایکل ده. هایډرولوژیکل سایکل یعنی د اوبو دوران. تاسو به د مکتب په بیولوژیګانو کې لوستی وي، یا ممکن تاسو په لومړي سیمسترونو کې تاسو ته فلویډ میکانیکس کې دا بحث شوی وي، یا ممکن په هایډرولیک کې یو نیم فصل کې دا سورس د فلویډ مایعاتو تشریح کېږي، هغه کې تاسو ته هایډرولوژیکل سایکل تشریح شوی وي. نو هایډرولوژیکل سایکل باندې موږ باید ځان پوه کړو. هایډرولوژیکل سایکل وایي څه ته، په دې باندې په تفصیل سره به انشاءالله تاسو زه پوه کوم. هایډرولوژیکل سایکل چې دا په لومړي قدم کې راځو په اوبو کومې اوبه اپریټ کېږي. سیندونه دي، جهیلونه دي، د دې ساحې نه یا د ځمکې د سطحې نه یا د کوچنیو ساحو کې چې اوبه ولاړې وي، یا د ځمکې په سر د نبات د پاڼو نه یو اندازه اوبه اپریټ کېږي. دغه اپریټ یعنی اپریشن صورت نیسي. اوبه پورته یو الوتل، تبخیر یا بخار باندې بدلیدل، دې ته اپریشن ویل کېږي. دا اپریشن بیا د مختلفو ساحو نه صورت نیسي. تاسو ته موږ په تفصیل سره انشاءالله هر یو ځان ته اصطلاح د دې باندې بحث وشي. یو په عمومي تاسو سایکل تشریح کوم. دا چې کله اپریشن صورت ونیسي، اوبه اپریټ سي. اپریشن او اپریټ یو معنا ده. اپریشن نوم ده او اپریټ خپله د ځمکې نه اوبو تبخیر ده، یا د جهیلونو یا د بحر نه اوبو تبخیر ده. دا پورته ځي، ځمکې له سطحې نه جګېږي، تر یو اندازې پورې دا پورته ځي. هلته چې کومې دي سړې او تودې کومې څپې وریځ چې ده د اوبو دغه اوبو کې چې کومې اپریټ شوي وي، دا یو بل تر بل ننوځي، تراکم کوي. له هغې څخه وروسته د شرایطو د مساعد چې کوم شرایطو ته مساعد شي، د هغې څخه وروسته د وریځ چې کوم یو ده
دا په باران باندې بدلیږي، ځمکې ته راځي، بیا هم دغه ځمکې ته چې راسي بیا هم دجې نه بیا ایواپوریشن صورت نیسي. دا یو دوراني سایکل ده چې تاویږي راتاویږي، دا یو نظام ده. په دې کې بهر نه چې کومې اوبه ایواپوریټ کیږي، یعنی کومې اوبه چې تبخیر کیږي دې ته ایواپوریشن ویل کیږي. بل کومې د نبات د سطحې نه چې کومې اوبه، یعنی د نبات د پاڼې د سطحې نه چې کومې اوبه ایواپوریټ کیږي، د نبات د سطحې نه چې کومې اوبه ایواپوریټ کیږي دې ته ټرانسپیریشن ویل کیږي. او د ځمکې د سطحې نه چې کومې اوبه ایواپوریټ کیږي دې ته همغه ایواپوریشن ویل کیږي. د جهیلونو نه هم دا ایواپوریشن صورت نیسي. له بحرونو نه هم اوشن ایواپوریشن یا سی ایواپوریشن صورت نیسي، دې ته ویل کیږي. بل ایواپوریشن ولې صورت نیسي دې باندې باید چې موږ د میخانیکیت باندې ځان پوهېږو. ګوره ایواپوریشن په وریځ اسمان کې صورت نه نیسي خو په کمه اندازه. کله چې لمر وړانګې وي، د لمر وړانګو له اثره په بحر باندې کومې لمر وړانګې لګېږي، د جهیلونو په سطحه باندې د لمر وړانګې لګېږي، نبات په سطحه باندې د لمر وړانګې لګېږي. دا وړانګې چې کله ولګېږي د هغې په نتیجه کې اوبه د مځکې د سطحې نه ایواپوریټ کیږي، له جهیلونو نه ایواپوریټ کیږي. دا بعضې اصطلاحات زیات ولې استعمالوم دي په خاطر چې تاسو دې شیانو باندې پوه سئ او ذهن مو ورباندې خلاص وي. ایواپوریشن صورت نیسي د ځمکې د سطحې نه، د ټرانسپیریشن صورت نیسي نبات د پاڼې نه. ګوره ایواپوریشن د ځمکې د سطحې نه، یعنی کومه خلاص کوم باندې چې له پاسه نبات نه وي، ډاک مځکه وي چې تیږې وي، یا همداسې ساحه وي چې نبات نه وي ورباندې. که چیرې نبات ورباندې موجود واوسي، د نبات د ساقې نه، د نبات د پاڼو نه چې کومې اوبه ایواپوریټ کیږي دې ته بیا ټرانسپیریشن ویل کیږي. که چیرې ګوره د نبات د ډاک کې هم وي یا که په ځنګل کې هم وي، دغه ټول یو معنی لري. خو چې نبات وي، شین بوټی وي، د هغې د سطحې څخه چې کومې اوبه ایواپوریټ کیږي، یعنی پورته تبخیر کیږي، دې ته ټرانسپیریشن ویل کیږي. او دا د لمر د وړانګو په موجودیت کې صورت نیسي. پس د هغې نه چې کله کومې اوبه ایواپوریټ کیږي، دا په یو ساحه کې د اوبو سره یوځای کیږي، یعنی کنډنس کیږي. دا مختلفې د بحر د سطحې څخه په دا کمه اندازه یې موږ ته نه معلومیږي. کله چې په ډېره پیمانه د اوبو سره یوځای سي، د هغې یو حجم اوبو تشکیلوي، هلته یو په بل کې کنډنس کیږي، یو اندازه کتله غوندې ترې جوړیږي. پس د هغې نه د باد د څپو په واسطه باندې د یوې ساحې نه بلې ساحې ته انتقالیږي. هلته بیا مختلفو صورتونو باندې اوبه ځمکې سطحې ته راځي. کله چې اوبه د ځمکې سطحې ته راځي په مختلفو شکلونو دي. یو د هغوی څخه باران ده، چې عام ډول باندې موږ تاسو ټول پیژنو. بلې چې دا واوره ده، بلې ګلۍ هم ده، بل کوم یو پرخک چې د سار په وخت کې کوم راځي، دا هم دې ته هم ویل کیږي. نرم سلو باران چې کوم وي، بعضې باران ژمي په موسم کې بارانونه صورت نیسي، موسمي بارانونه وي. هلته بعضې اوقات کې باران شدید وي، تیز وي، خو دوام یو وخت لپاره وي. بیا هغه نه وروسته ډېر مهین او نری باران وریږي. دا نری باران چې د 0.5 ملي متر په اندازه باندې قطر وي، د شعاع اندازه یې وي، د قطر اندازه وي، نو دې ته بیا ډریزل ویل کیږي. یعنی دغه نری باران ته خپل ډریزل وایي. نو دغه په مختلفو شکلونو باندې راښکته کیږي. نو دغه کومې اوبه چې د باران، یعنی کومې اوبه چې کنډنس ولې، رینی کلاوډ ترېنه جوړې سولې، دغه په د باران په شکل په مختلفو شکلونو باندې ځمکې ته راځي. کله چې اوبه ځمکې سطحې ته راغلې، دلته بیا اوبه مختلف شکلونه صورت نیسي. دلته بعضې اوبه انفلټریټ کیږي، یا انفلټریشن چې موږ ورته وایو. انفلټریشن معنا ده جذب. انفلټریټ معنا ده جذبېدل. دا یو ناون ده او بل یوې ورب ده. اوبه انفلټریټ کیږي چې کومه ساحه کې مناسبه ساحه دوی د اوبو لپاره د جذب لپاره مناسبه ساحه وي، یا کمه اندازه باندې یا په ډېره اندازه باندې وي، اوبه انفلټریټ کیږي. په یو حالت کې چې کله اوبه انفلټریټ نشي، یو څه اندازه خو انفلټریټ کیږي خامخا، یو څه اندازه اوبه بیا له یوې ساحې نه بلې ساحې ته د سیلاب په شکل باندې راځي، د فلډ په شکل باندې. په لومړي قدم کې ګوره چې باران وشي، فلډ نه تشکیلیږي. تاسو به مختلف دا خپله تجربه کړې وي
د مختلفو ساحو نه اوبه راځي، لکه فرض مثال په یو کور باندې باران سو، دا د کور د چت نه په مختلفو ناوو کې اوبه ځي. کله چې دا اوبه له مختلفو ناوو نه یوې ساحې ته کور حویلۍ ته فرض مثال تویږي، د کور د حویلۍ نه چې کله دا اوبه وځي په یو پایپ کې د دروازې ساحې څخه وځي یا په بله ساحه کې تاسو لارو ته جوړه کړې وي د دې ساحې څخه وځي. دغه په هره ناوه کې اوبه راځي، اوبه راتګ یعنی په هره ساحه کې نرمې نرمې لږ لږ اوبه راځي، په یو ساحه کې دا اوبه زیاتېږي. دغه لږ لږ اوبه راتګ دی اوبو دې ته رناف ویل کېږي. په زیاته پیمانه چې کله یعنی دغه ناوي اوبو او د باران څخه د دروازې څخه وتل دی اوبو دا خپل په رناف کې راځي. ګوره چې کله ځمکه مشبوه حالت ته ورسیږي دلته اوبو سره کوم انفلټریټ کېږي، دې باندې تاسو انشاءالله بحث به درته وسي. ګوره اوبه چې کله انفلټریټ کېږي د ځمکې د خاورې د خاصیت پورې مربوط ده. که چیرې ساحه شګلنه وي هغلته اوبو جذب په یوه اندازه ضریب یوه اندازه ده، که مټه خاوره وي که تیږه وي که حد اقل که چیرې یوه ساحه پلستر سوي وي یعنی فرش سوي وي یا چپس شوي وي، د ساحو کې بیا مختلف ضریبونه لري د اوبو کوم یو انفلټریشن. دا چې کله مکمل منځکه کومه اندازه چې د خوړو بسوله د هغې نه وروسته رناف رامنځته کېږي. دا رن آف د یعنې د ځمکې په سطح باندې د اوبو حرکت ده. بعضې اوقات کې بیا داسې کېږي بعضې رناف اوبو جذب سي دا سب سرفیس رناف رامنځته کوي. معنا دا ده تاسو به جبهداره ساحه لیدلې وي، په جبهداره ساحه کې ګوره که باران ونسي یو ساحه ډېر اوبه جذب ولري، دغه اوبو جذبېدل دا ګور نامعلوم ځای کې جذبېږي. که چیرې معلوم ځای کې جذبېږي هم مشکل نشته، کې هغه هم تاسو پوهېږي. بعض داسې چې په یو نامعلوم ځای کې فرض مثال یو ډیم ده، د ډیم کې اوبه جمع وي، دې د کوزې ساحه کې په ډاون سټریم کې چې کومې ساحه ده هغلته یو زیم رامنځته کېږي. هغه سیپیج معاملې دغه انشاءالله بیا په هایدرالک سټرکچر کې بحث ورباندې وسي. سیپیج چې کوم یو رامنځته کېږي هغه دلته موږ نه ډسکس کوو. هلته چې کوم یو شیلې رامنځته کېږي په ډاون سټریم کې، اپ سټریم معنا دا ده د ډیم کې سپاس کومه کاسه وي دې کې اوبه جمع وي، دې ته اپ سټریم ویل کېږي. او چې کوم یو اوبو ترنه اوبو نه ډیم نه لاندې ساحه وي دې ته ډاون سټریم ویل کېږي. ډاون لاندنۍ ښکتنۍ ساحه. دلته اوبو چې کله په ډیم کې جذب شوي وي انفلټریټ کېږي، خو په کوم ساحه کې چې زمینه ورته برابر سول هلته د ځمکې سطحې ته راوځي. دغه اوبو جذبېدل دلته بیا له یوې ساحې نه تېرېدل چې له پاسه موږ ته نه معلومېږي، بیا په یو ساحه کې د زیم په شکل باندې وتل، دې ته سب سرفیس رناف ویل کېږي. په همدې طریقه باندې باران وسي موږ نه ورباندې پوهېږو. کله چې اوبه جذب سي دا اوبه جذبېدل یو څه اندازه د ځمکې د سطحې په سر باندې رناف رامنځته کوي. په ډېره کمه اندازه باندې چې کوم یو دا یعنې په ډېر کم صورت باندې د پاسني رناف چې کوم یو رامنځته شوی د ځمکې په سطح کې سطحې څخه لاندې دا سطحه ده لاندې دې ساحه کې چې کوم یو اوبه له پاسه جذب شوي دا په یو سلو باندې د ساحه واقع وي. دا ساحه کې د ځمکې د سطحې نه لاندې دلته اوبه حرکت کوي، دې ته سب سرفیس رناف ویل کېږي. بعضې اوبه ګوره دا سب سرفیس رناف په وخت کې رامنځته کېږي کله چې د اوبو اندازه زیاته وي. پیسه کله چې باران سلو وي هغلته اوبو انفلټریټ زیات صورت نیسي، بیا ګراوند واټر ریچارج کېږي. هغه ګراوند واټر ریچارج څخه ګراوند واټر کې به انشاءالله موږ ورباندې بحث وکړو. خو کومه واوره چې وسي دغه واوره بیا د غرونو په سر باندې ګلۍ وسي، ګلۍ خو مستقیما ویلې کېږي. کومه واوره چې وسي دا د غرونو په سر باندې څوکو باندې یا د ځمکې په سر باندې چې یخه ساحې وي هلته تر ډېر وخته پورې پرتې وي. دغه پروتوالی د واورې یا د ګلۍ دا د دې باعث ګرځي که چیرې ساحه انفلټریشن صحیح وو هماغلته انفلټریټ کېږي، ګراوند واټر ریچارج کېږي. که چیرې ساحه ملایمه وه یعنی اوبو اندازه زیاته وه یا کوم ساحه کې دغه واورې کومې اوبه چې وي دا نه جذبېدلې دا بیا رناف رامنځته کوي. رناف دې ته اورلینډ فلو هم ویل کېږي، یعنې د ځمکې په سر باندې اوبو حرکت. دغه رناف بیا ځي جهیلونو سره یو ځای کېږي. جهیل خپله څه ته ویل کېږي تاسو مکتب کې لوسته ده چې شاوخوا ځمکه وچه وي، په منځ کې کومې اوبه راغلي وي د باران اوبه وي چې د هر څه اوبه وي دلته اوبه جمع شوي وي، دې ته خپله جهیل ویل کېږي. بیا که چیرې جهیل ونه اوسي دا د وړو وړو خوړونو ویالې سره یو ځای کېږي، سیندونه کوم یو شیلې سره یو ځای کېږي. دا شیلو په واسطه باندې نورې شیلې سره یو ځای کېږي او خوړ ترې جوړېږي. خوړ چې کله ترې جوړ شو دلته بیا هغه نه وروسته فلډ رامنځته کېږي.
دغه فلډ چې رامنځته شو بیا ډېرې ویجاړیانې منځته راوړي. انشاءالله په فلډ باندې به موږ بحث وکړو. دغه د فلډ اوبه نورو فلډونو سره یوځای کېږي، سیلاب رامنځته کېږي. سیلاب څخه وروسته دغه اوبه یوې ساحې ته حرکت کوي، په رناف شکل باندې روانې وي تر هغو پورې چې دا د بحر له سطحې سره یعنې د بحر له اوبو سره یوځای نه شي. یا په ډیمونو کې موږ دا اوبه سټور کړو، داسې ساحې کې دا موجودې وي. کوم یو فلډ چې رامنځته کېږي مخکې ته ورته ډیم وي، دا په ډیم کې سټور کېږي. ډیم کې بعضې اوقاتو کې د اوبو نه سټور کوي. ولې نه سټور کوي؟ د دې له وجې نه ځکه فلډ ځان سره خاوره لري، نور جامد ذرات زیات لري. د هغه کوم یو کې ډیم کومه کاسه چې ده دا کې اوبو د همدغه اوبو که چیرې جمع سي نو هغه ته د جامد ذرات سیډیمنټ کېږي یا سیډیمنټیشن صورت نیسي، رسوب کوي، د ډیم د کاسې د ډکېدو باعث ګرځي. نو په هغه صورت کې د ډیم د کاسې کوم یو ګیټ چې ده دا خوشې کېږي تر څو دغه ټولې اوبه بهر لاړ شي او د ډیم د کاسې د ډکېدو باعث ونه ګرځي. نو دوستان دا وه زموږ ویډیوګانې لنډې کېږي. د دې په خاطر باندې تاسو ته زه دا موضوعات ډېر په تفصیل سره بیانوم. دې نه وروسته به راځو سکوپ اف هایډرولوژي باندې به انشاءالله بحث وکړو. نور موضوعات سب سره دې سره کوم یو مربوطه موضوعات دې باندې به انشاءالله بحث وکړو. نور مو وخت نه نیسم. که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی د DGC اکیډمي په نامه باندې چې کوم یو تاسو ویډیو ورباندې ګورئ لاندې لیکلي وي، نو تاسو کولی شئ چینل د سره سبسکرایب کړئ تر څو نوې ویډیوګانې تاسو ته چې کومې اپلوډ کېږي د باندې تاسو په وخت باندې خبر شئ. بیل آیکن خامخا ووهئ تر څو تاسو نوټیفیکیشن درشي د نوې ویډیو چې کوم اپلوډ شوې ده. نور مو وخت نه نیسم. الله مو ښه وخت ولرئ.